یو سړی به راشي احادیثو مبارکو کې راځي نیکۍ او بدۍ به برابر شي مثبت دواړه به یو شان راوخیږي نه به د جنت فیصله کیږي او نه د جهنم په دې کې به یو فرشته راشي د پلار یو آه به راوړي چې د پلار دړه نه یو آه ایستلی و د خفګان یو آه به راوړي د پلار یو آه به د بدو هغه تله درنه کي او فیصله به د جهنم وشي یو آه وخل نه سپیړه نه کنزل نه د پلار دړه نه چې یو آه ختلی آه یو اواز تینا خطلی اغا آواز با کی دی نو اغا آواز با د بدو چابڑے درون بای کی درون اغا چابڑے با درون کی یو او د دې سړی فیصله د جهنم بوشي چې زه جهنم ځکه د پلار یو پکې راغې پتله کې نو د جهنم فیصله بوشي دا آهونه به الله تلیه د پلار دړنه چې دا بړاس راوزي او دا پریاد راوزي دا بم تلل شي یو صحابي راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي غلامان مې هغه غلام مې کله نا کله خیانت کوي کله ما ته دروغ وي کله مې خبره نه مني نو زه یې وراټمه او زه له سزا ورکمه د دې بم تول کیږي نبی علیہ السلام ورته آو د دې ستا د غلام دا خیانت په پتله کې یو چابړي کې کېښودلی شي او بل طرف ته به ستا دا قار دړ کېښودی شي که دا قار دړ دې پې سیوو نو ته به د هغه ذمهدارې او که د هغه خیانت سیوو جا به ستا ذمهدارې چې چاله قار دړ ورکوي که نه نو دا سوچ کوه چې د جرم څومره دی او زما دا قار څومره دی دا به تلل شي دې ته به یوه تله لګېدلي وندوع الموازین القسط لیوم القیامه طلب قیموم د انصاف اب د انصاف تلی گواه بسو کی خبری گواه بسو کی گواه په میدان محشر کی پیغمبر بدر باندې الله گواه کوي پیغمبر به ولاړی او د نیکو د بدو تول بم کیږي خدای سحال خدای دې تلی ته به څنګه مخامخ کیږو چې پیغمبر هم ولاړی او د نیکو د بدو تول شي دا آهونه به نو د پلار یو آه به راوړلی شي او په تله د بدو کې به کېښودلی شي د سړي به فیصله د جهنم وشي چې زه جهنم ته وایي دی چې جهنم ته روان شي نو دی به وګوري نو پلار به هم جهنم ته روان وي د هغه به هم نیکۍ کمې شوي دی به وایي یا الله دا زما پلار دی زما په نیکو هسې زما کار ونه شو الله زما دا نیکۍ دله ورکړي او زما دا پلار دی په جنت ته لاړ شي زه خو هسې جهنم ته روان یم رب العالمین به ورته وایي دا هغه پلار دی چې د هغه د وجې نه ته جهنم ته روان وي نن چې روانې دا د پلار یو آه دی نن ستا مخه د جهنم کړله خو ځه چې ته په پلار وسم خفه کېږې نو ما وبخلی دا پلار دیم جنت ته ځي او ته ورسره هم جنت ته ځه دواړه ځای جنت ته ما وبخلی د رحم او د کرم معاملې به هم ډېري خو څه به کول غواړي نور الله ډېر رحیم ذات دی الله ډېر کریم ذات دی د رحم او د کرم معاملې به یي خو اعمال به کو چې داسې یوه تله پرته د هغې کې به دا هر څه تلل شي هر څه به هغې کې تلل شي نو هغې ورځې له ځان له یو تیاري وکړو هغې له یو فکر وکړو چې هغې ورځ کې به راله دا ټول منځونه به الله تلي الله دې رحم وکړي نو